دغه کرونا وایرس دی یا بل یو وایرس دی، نو د دې په وجه باندې د خلکو زړه له یو کرکه راځي، قرباني به هم بهتره شي او د زړه نه چې دی هغه شک به هم وځي. نو دا ګورئ شرعاً دا حرام دی، دا د هغې دپاره دا مسله جایز نه ده. دا د خلکو یو خپله مسله ده او دې نه ځان ساتل پکار دي. نو څه کسان روتي دي چې هغې مصنوعي غاښونه لګوي دې څارو ته، نو دغه پیسې حرامې شي، نو قرباني کول هم ورسره جایز نه شو. السلام علیکم ملګرو، ستاسو کشر سیف الله شاه دستور ټي وي سره حاضر دی. مونږ سره ناست دی زموږ استاد محترم حضرت مولانا محمد داود جان صابر صاحب د هغې نمبر قربانۍ حوالې سره د شریعت په رڼا کې یو څو تپوسونه کوو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده غټ اختر را روان دی او خلک په قرباني کوي. دغې حوالې سره یو څو پوښتنې مولوي صاحب نه لرم. د ټول نه لومړی د استاد محترم ډېره شکریا ادا کوو چې مونږ له یې وخت راکړو. ډېره بنماني جزاکم الله، او الله دې ستاسو په ژوند کې ډېر خیر او برکت واچوي چې تاسو راغلې او موږ هم د دغه مسایلو په باره کې تپوس وکړو انشاءالله، او امید لرو چې تاسو ته شریعت په رڼا کې د دې جوابونه درکړو. مولوي صاحب محترم، دا کوم چې څاروو کې نن سبا کوم مرض راوتی دي، نو په دغه څاروو باندې قرباني کیږي او که نه؟ ډېره مهرباني، ما خو ستاسو شکریه ادا هم کړه. یو ځل بیا هم د سیف الله شاه صاحب دستور ټي وي سره د دې د پوره ټیم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې دې زموږ دغه آواز دا مخکې تاسو دا رسوئ، نو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم. او یقینا څنګه چې تاسو د دې مسلې په باره کې ما نه پوښتنه وکړله او دا خبره واضح هم د خلکو ته معلومه ده چې څارو کې یو قسم له وایرس روتي دي او هغې باندې چې کوم دی یو قسم تی پولې روتي دي، پړسېدلي دي، بعضې څارو په څرمنو کې دي، بعضو څارو چې دی هغه غوښو ته ورکو شوي دي. نو بعضې داسې ملګري مو چې هغې ما نه همداسې هم د دې مسلې تپوس وکړو، او دا ښه شوه چې دا آواز به مخکې ورسي. نو دغه څارو کې چې دا کم مرض ښکاري دا عیب ګڼل کېږي، او په کومو څارو کې چې عیب وي نو هغې باندې قرباني نه کېږي. او دغه کرونا وایرس دی یا بل یو وایرس دا چې په څارو کې روتي دی، نو د دې په وجه باندې د خلکو زړه له یو کرکه راځي او دغه عیب هم دغه دی چې د خلکو زړه بیا مني نه، نو دغه د خلکو ذهن کې به یو شک پاتې شي که موږ دا مطلب څاروي حلال کو، آیا موږ ته کینسر ونه لګي، موږ ته بیماري ونه لګي. نو دغه عیبونه شو، د دې په وجه باندې داسې څارونه ځان ساتل پکار دي، د دې په ځای باندې تندرست او ښکلي صحتمند څاروي غشتل پکار دي، نو قرباني به هم بهتره شي او د زړه نه چې دی هغه شک به هم وځي او د مرض چې دی د هغې د خورېدو نه هم دا خلک بچ شي انشاءالله. مولوي صاحب په څارو باندې چې څومره عمر څاروي په هغې باندې قرباني کېږي، فدې لږ رڼا واچوي. ښه جي، دغه هم یو ډېره واضحه مسله ده چې د څارو دپاره خپل چې دی یو عمر هغه مقرر دی. د اوښ دپاره کم از کم چې دا 15 کاله وي، او د غوا شوه یا چې دی د میښې بچی شو، کټۍ ورته وي یا کټۍ شوه، غوا غوایي او میښه سنډه وغیره دغه ټولو څاروي د هغې که بچي وي او که دغه د هغې دپاره عمر چې دی دا 2 کاله مقرر دی، که د دې نه کم وي یو ورځ هم پکې کم وي بیا پرې قرباني نه کېږي. او د چیلې او د ګډې په باره کې، نو هغه د چیلې په باره کې او د ګډې په باره کې خبره دا ده چې د 1 کال وي نو بیا پرې قرباني کېږي. البته د ګډ چې دی د هغې چې کوم بچي دی هغې کې مسله شته دی چې کله د ګډ دا بچي دومره غټ وي چې هغه د کال د یو چیلې سره هغه برابر ښکاري، د کال یو ګډ سره هغه برابر ښکاري او د 6 میاشتې وي، نو بیا په دغې باندې قرباني کېږي. خو عام طور دا خلک چې کومه مسله همدا د ګډ دا د 6 میاشتو مسله رالي، او دا چې د غوا دپاره، د غوایي دپاره، د سنډه او د میښې او د کټۍ د دې دپاره استعمالي، نو دا ګورئ شرعاً دا حرام دي، دا د هغې دپاره دا مسله جایز نه ده. که یو سړی وایي چې یاره دا څاروي د 2 کالو د څاروي عمره برابر دی، خیر دی که پکې عمر کم وي نو په دې باندې قرباني کېږي. دا د خلکو یو خپله مسله ده او دې نه ځان ساتل پکار دي. نو دغه شانتې څاروي چې دي چې هغې د 2 کالو نه یعنې سخی شوه، کټۍ شوه، د هغې عمر که د 2 کالو نه کم وي، یو ورځ هم کم وي، نو قرباني پرې بیا نه کېږي. او د چیلې او د ګډې په باره کې خو موږ مسله واضحه کړه چې د ګډ چې کوم بچی دی هغه د 6 میاشتو وي، هغه دومره سورب وي چې هغه د کال د بچي برابر ښکاري، نو په هغې باندې قرباني کېږي. او اوس یو داسې بل یو مسله روتې ده، مخکې ورځو کې ما ته یو ملګري دغه تپوس یې وکړو، ما ورته د هغې وضاحت بیا وکړو. بعضې خلک موږ نه دا تپوس هم کوي چې آیا د غاښونه په دې کې شرط دی که نه عمر شرط دی، نو موږ وایو نه عمر شرط دی، ځکه بعضې څاروي داسې وي چې د هغې غاښونه خو نه راخیږي، عمر یې برابر وي. نو چې عمر یې برابر وي 2 کاله بیا خو پرې قرباني کېږي، که غاښ یې کړي او که نه وي کړی. خو اوس یو خبره دا وروته داسې څه کسان روتي دي چې هغې مصنوعي غاښونه لګوي دې څارو ته، نو او د هغې عمر د څارو کم وي، نو په داسې څارو باندې قرباني نه کېږي. چې عمر یې کم وي که غاښونه یې کړي هم وي نو بیا خو پرې قرباني نه کېږي.
او بل طرف ته مسله دا ده که غاښونه یې نه کړي عمر یې برابر بیا پرې قرباني کېږي. نو چې زه امید لرم چې انشاءالله عوام وروڼه په دې مسله باندې به هغه پوه شوي وي، په دې به انشاءالله عمل وکړي. اخري سوال کو مولوي صاحب محترم چې کم کسانو سره قرباني کیږي او کو نه کیږي هغه کسان باندې لګ ښه جي دا تاسو دې حوالې سره تپوس وکړو چې یاره قرباني چا سره کېږي، نو دا خو واضحه خبره ده د هر چا چې دی په کلي علاقه کې د هغې روزګار هم معلوم وي، د هغې کاروبار هم معلوم وي، او بعضې خلک وي داسې چې د هغې کاروبار هغه مشکوک وي، نو چې د چا کاروبار روزګار هغه مشکوک وي، پیسې حرامې وي یا حرامو ته مایله وي یا د پیسو یې پته نه لري چې د کم طرف نه راځي، نو حتی الوسو کوشش دا پکار دی چې هر یو ملګری ځان له قرباني وکړي، او که نه بیا داسې نه کېږي ملګري خفه کېږي، رشته دار خفه کېږي، رور خفه کېږي، نو بیا به هغه رشته دار هغه ملګري هغه ګاونډیان به ځان سره یو ځای کوو چې موږ ته هغه چې دی واضحه وي چې او د ده دا پیسې صحیح دي، نو بیا دغه ملګرو سره قرباني کېږي، او د کمو خلکو پیسې چې مشکوکې وي هغه به موږ ووینو، د هغې که زه وضاحت کوم بیا به موږ مسله اوږده شي، خو چې د کمو خلکو دا آمدن دا د حرامو نه پیدا کېږي، حرام شیزونه چې دی هغه خرڅوي، حرام شیزونه جوړوي، د هغې په وساطت سره پیسې را پیدا کېږي، نو دغه پیسې حرامې شي نو قرباني کول هم ورسره جایز نه شو. صحیح شو. تاسو ډېره مننه.